د هغه کار حکم چې ریا پکې وي. الله پاک به د هغه عمل په اړه له موږ سره څنګه معامله کوي چې ریا پکې وي؟ د ریا له امله به زموږ عملونه څنګه محاسبه کیږي؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. تاسو ښه ورته غوږ شئ چې علما یې په اړه څه وایي. الله تعالی فرمایي: انا اغنی الشرکاء عن الشرک. ژباړه: زه د شرک په شریکانو کې تر ټولو بې نیازه یم. رواه مسلم، ابن ماجه او احمد. آیا د دې معنا دا ده چې که څوک په خپل عمل کې د یوې شیبې په اندازه هم شرک وکړي نو ټول عمل یې فاسدېږي؟ نه، دا د الله جل جلاله د رحمت د پراخوالي یوه نښه ده. خو څنګه؟ په دې تمه چې دې ټکي ته ښه متوجه شئ او ځانونه پرې وپوهوئ. که د یوه کار په اصل او اساس کې د شرک وکړ او په هغو کې دې له سره اخلاص ونه کړ، یعنی یو کار دې صرف د دې لپاره ترسره کړ چې خلک دې وویني، دا شان عمل به هیڅ ثواب ونه لري. نه یوازې ثواب ونه لري، بلکې کبیره ګناه هم ده چې د الله جل جلاله د غضب لامل کیږي او د ریا تر ټولو ناوړه ډول دی. له همدې امله مو په خپل عملونو کې له الله جل جلاله پرته د بل شریک له جوړولو څخه منع کوم. همداراز درته سپارښتنه کوم چې له خپلو کورونو څخه په دې نیت مه راوځئ چې خلک مو وویني. حجاب د دې لپاره مه اغوندئ چې له خپلو ملګرو سره سیالي وکړئ او ځانونه لکه د هغوی په شان جوړ کړئ. خپلې اوښکې د دې لپاره مه تویوئ چې خلک تاسو د عاجز، متقي او پرهیزګاره په نومونو سره یاد کړي. هسې نه چې دغه کارونه د خلکو د لیدو لپاره ترسره کړئ. له خپلو ځانونو سره فکر وکړئ، ستاسو عملونه د چا لپاره دي؟ که تاسو خپل عملونه په دې نیت ترسره کړل چې خلک مو وویني، نو دا مطلقه ریا ده، ستر خطر او ستره ګناه ده. خو که د یوه عمل د جریان په ترڅ کې ریا وشي، نو د الله جل جلاله معامله به د دغه عمل په اړه څنګه وي؟ د بیلګې په توګه، یو څوک په اصل کې د خدای په خاطر له خپل کور څخه راوځي او په تحصیل پسې ځي، خو د تحصیل په جریان کې ریا د هغه په وجود کې نفوذ پیدا کوي او له ځانه سره وایي کاشکې چې فلاني اوس لیدلی وای، او یا په دعا کې خپل غږ اوچتوي تر څو خلک له خپلې تقوا او پرهیزګارۍ نه خبر کړي. نو د دغه شان عمل په اړه به د الله جل جلاله معامله څنګه وي؟ علما په دې اړه ډیره په زړه پورې خبره کوي. هغوی وایي چې دغه عمل به په تسویه حسابیږي. تاسو به نه پوهیږئ چې له تسویه حساب نه به مقصد څه وي؟ تسویه حساب دې ته وایي چې که په یوه عمل کې هم ریا وي او هم اخلاص، نو بیا سره پرتله کیږي. که د ریا په نسبت اخلاص زیات و، نو له اخلاص نه ریا کمیږي او هر څومره اخلاص چې پاتې شو د هماغه په اندازه ثواب او اجر ورته رسیږي. او که د اخلاص په نسبت ریا زیاته و، نو له ریا نه به اخلاص کمیږي او هر څومره ریا چې پاتې شي د هغو په اندازه به د قیامت په ورځ بنده ته جزا او سزا ورکړل شي. ما چې مخکې د الله جل جلاله د پراخ رحمت یادونه وکړه، له هغو څخه مې مقصد د الله پاک همدغه مهرباني و چې په لنډه شیبه شرک او ریا یې ټول عمل نه فاسدېږي. دا باید ومنو چې زموږ رب په موږ ستره مهرباني کړې ده. له ځان سره فکر وکړئ، که په همدې لنډه شیبه شرک او ریا سره زموږ عمل ټول فاسدېدلی، نو بیا به مو څه کول؟ که خبر همداسې وایي چې په لنډه شیبه شرک او ریا سره عمل فاسدېدلی، نو بیا به هیڅ مخلص بنده نه وای. تر هغه وخته پورې چې د خپل عملونو په ریشه کې اخلاص ولري، د خدای په خاطر کار وکړي، د خدای په خاطر جمعه ته لاړ شي، د خدای په خاطر حجاب واغوندي، نو تا ته به پوره اجر او ثواب درکړل شي. خو که د خپلو نیکو عملونو په منځ کې درنه یوه غلطي وشي، غلطي یعنی ریا درنه وشي، نو ستا د نیک عمل له اجر نه به د ریا په اندازه نیکي کمه شي او د پاتې نیکیو په بدل کې به درته اجر درکړل شي. نو په دې توګه هڅه وکړئ چې په خپلو عملونو کې د شونتیا تر حده ریا کمه کړئ او یا یې بیخي له منځه یوسئ. الله تعالی فرمایي: فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. ژباړه: بیا چا یوه ذره قدرې نیکي کړې وي وبه یې ګوري، او چا چې یوه ذره قدر بدي کړې وي وبه یې ګوري. سورة الزلزال آیه نمبر 1-8. شاید زما په خبرو تاسو ته ویره پیدا شي او شاید په تاسو کې ځینې ووایي چې د ژوند کړۍ در باندې ډیره تنګه شوه. نه وروره، هیڅکله هم نه. زه تا په یوه ډیره ساده مسئله پوهوم چې تا به د تیرې زمانې له ځبلونو څخه خلاص کړي. هغه صرف یو لنډ عبارت دی. که څوک یې د سهار او ماښام له ذکرونو سره یو ځای ووایي، له اصغر شرک نه به خلاصون پیدا کړي، له ریا نه به خلاص شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: له اصغر شرک نه چې د یوه میږي له حرکت نه هم پټ او پوښلی دی، ځانونه وژغورئ. هوکې د شرک حرکت په تور شپه کې د تور تیږې پر مخ د تور میږي له حرکت نه هم پټ او پوښلی دی. چا وپوښتل: ای د الله رسوله، هغه څنګه؟ یعنی څنګه به له دغه شرک نه خلاصون پیدا کوو؟ له شرک نه د خلاصون لاره د یوه عبارت ویل دی، خو
خدا کوم عبارت دی چې له دومره لوی بلا نه مو خلاصولی شي. وګورئ چې اسلام څومره اسانه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هر سهار او ماښام دې له ځانه سره ووایي اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيء أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. ژباړه: ای زما ربه، که زه پوهېدم او په پوهه کې مې له تا سره شریک جوړ کړ نو زه درنه پناه غواړم، او که په ناخبره توګه مې له تا سره شریک جوړ کړ نو درنه بښنه غواړم. رواه احمد. دا چې د ناخبره شرک په اړه بښنه غواړي، له دې نه مقصد څه دی؟ مقصد یې دا دی چې هغه ډېر پټ او پوښلي مسائل دي چې څرګند او ښکاره نه دي، نو ځکه یې په اړه داسې تشریح وکړل شوه چې ای زما ربه، که زه پوهېدم په پوهې کې مې له تا سره شریک جوړ کړ نو زه درنه پناه غواړم، او که په ناخبره توګه مې له تا سره شریک جوړ کړ نو درنه بښنه غواړم. که دغه دعا هر څوک سهار او ماښام ووایي نو د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث په استناد به هغه له شرک اصغر نه وژغورل شي. وګورئ څومره ساده خبره ده، سره له دې چې موږ د پټ او پوښلي شرک په اړه د کلکې پاملرنې سپارښتنه کړې وه، خو له دې سره سره ای وروڼو، زه په خدای قسم خورم چې یوه شیبه اخلاص د تیرو وختونو ټولې ګناوې له منځه وړلی او پټولی شي. ورونو، لکه څومره چې تاسو له ریا نه وویرولئ، په هماغه اندازه ستاسو له وسوسه نه ډارېږم. له ټولو وسوسو را بهر شئ، له خدای سره اخلاص وکړئ او په دې برخه کې پوره هڅه او کوشش وکړئ او ډاډه اوسئ چې په څو شیبو اخلاص سره لویې ګناوې بښل کېدلی شي. شاید له تاسو سره دا پوښتنې پیدا شي چې آیا زه به مخلص وم او که نه؟ څنګه پوه شم چې زه به مخلص وم او که نه؟ د اخلاص نښې کومې دي؟ څنګه پوه شم چې زه مخلص یم؟ د اخلاص یوه نښه دا ده چې همیشه د ځان په اړه وویریږئ. تل الله جل جلاله ته په اخلاص کې ځان ملامت کړئ. که یو څوک له ځان سره وایي چې زه ښه یم، ټول وضعیت او حالت مې ښه دی، تر اوسه پورې چا هم لکه زما په شان هغه او دغه کار نه دی کړی، ټول ملګري مې ګمراه دي او زه پکې ډېر ښه یم، دغه شان وینا کوونکی دی د ځان په اړه وډار شي. هغه باید پوه شي چې د کبر او لویۍ له خطر سره مخ دی. هغوی باید په کلکه ځان ته پام وساتي. یوه ورځ عبدالله بن عمر رضی الله عنهما له ځانه سره ژړل. چا ترې وپوښتل ته ولې ژاړې په داسې حال کې چې تا خو په ډېره ښه توګه د الله جل جلاله اطاعت کړی دی؟ ویې ویل د الله جل جلاله دغه فرمایش په ژړا کړم، انما یتقبل الله من المتقین. ژباړه: الله خو یوازې د پرهیزګارانو نظرونه قبلوي. سورة المائده آیه نمبر 22. یعنی هغه کارونه چې تر اوسه پورې ما تر سره کړي هغه کافي نه دي، مهمه خبره دا ده چې الله پاک د متقیانو عملونه قبلوي. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه چې د جنت زیری ورکړل شوی دی، وای کاشکې چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د سینې یو تار وای، کاشکې چې د عمر مور عمر نه وای زیږولی. ولې؟ ځکه چې هغه ویریدو او ځان ته یې اندېښنه وه. موږ هم باید تل له ریا څخه وډار شو. اخلاص همدغه دی چې تل په لیدو له منځه ځي. اخلاص یعنی په ټول ژوند کې له اخلاص سره مینه او علاقه، تر څو چې له ځان سره وای له دې نه ویریږم چې هسې نه زه به مخلص نه وم. چې کله د زړه له تله دغه شان وینا ته ورسېدې نو ډاډه اوسه چې مخلص یې. خو کله چې اخلاص درنه هیر شو او یوه میاشت د اخلاص په اړه فکر ونه کړ نو بیا خپل حواس راټول کړه، ځکه چې د ریا محوطې ته د ننوتلو په حالت کې تر څه وخته پورې چې خپل ځان ته پام وي نو ډاډه اوسه چې مخلص یې. ځکه چې د اخلاص یوه نښه همدا ده چې تل د سړي ځان ته پام وي او تل ځان په دې خبره ملامتوي چې مخلص نه وي. لکه څنګه مې چې مخکې ویل ځان نه ښودلو ته اخلاص وایي. نو تر هغه وخته پورې چې دا مفهوم دې په ذهن کې پروت وي او د ځان په اړه له دغه مفهوم نه وویریدې او په اخلاص نه کولو کې له ملامتۍ نه د ځان خلاصولو ته متوجه وي نو ډاډه اوسه. خو کله چې له دغو مفاهیمو نه لرې شوې نو بیا پوه شه چې له اخلاص نه لرې شوی یې. په دې برخه کې به ستا لومړنی کار څه وي؟ ستا لومړنی کار به دا وي چې تل د اخلاص یاد ساتل، ځان ته پام ساتل او همیشه له ځان د دغه پوښتنې کول چې آیا زه مخلص یم او که نه. د اخلاص دوهمه نښه دا ده چې د نورو خلکو په مدحه او ستاینه پسې ونه ګرځي. د خلکو ستاینو ته په خپلو اطاعتونو باندې برتري مه ورکوه. دا چې نور خلک تاسو ستایي ښایي تاسو به ورباندې خوشحاله شئ، خو ته هیڅکله هم داسې مه کوه چې ای خدایه ته یو داسې کار راپېښ کړې چې خلک پکې زما ستاینه وکړي. ډېره بده خو لا دا چې
که نورو خلکو ستاسو ستاینه ونه کړه نو څه به کیږي؟ تر هغه وخته پورې چې ستاسو ستاینه ونه کړي نو له عمله به یې په قهر او غوسه کوئ. نه، هیڅکله هم داسې مه کوئ. ځانونه داسې روږدي کړئ چې د خلکو ستایل او نه ستایل درته یو شان وي. تاسو باید له ځانونو سره داسې نیت وکړئ چې اخلاص به یوازې د خدای په خاطر کوئ. د خلکو په ستاینه او ملامتۍ پسې به نه ګرځئ. ځینې نجونې به مو لیدلې وي چې کورنۍ او یا ملګري یې ورسره د حجاب په خاطر جدي غبرګون کوي، نو له همدې امله هغوی د ملامتۍ احساس کوي چې دا هم په اخلاص کې د نقص نشانه ده. یو شمېر نور به داسې هم شته چې پوه شي خلک یې د عبادت او اطاعت په خاطر ستاینه کوي، نو خپل عبادتونه هم زیاتوي او هم یې ښه کوي. په دې توګه که چیرې ستایونکي خلک د هغه له ستاینې لاس واخلي، نو عبادت کوونکي هم له عبادت نه لاس اخلي، ځکه چې هغه خو عبادت یوازې د ستاینې لپاره کوه. څنګه چې ستاینه ختمه شوه، عبادت هم ورسره ختم شو، چې دا هم د اخلاص د نشتون یوه نښه ده. ځکه چې د اخلاص یوه نښه دا ده چې د نور خلکو ستاینه او نه ستاینه درته بې تفاوته وي. د خلکو له ستاینې څخه باید خفه او اندېښمن نشئ. محمد بن واسع په دې برخه کې ډېره عجیبه خبرې کوي او وایي چې یو چا یې ډېره ستاینه وکړه، خو هغه به ورته ویل هر څه چې غواړې هغه ووایه، خو ستا خبرې به ماته هغه وخت په څه په درد ولګي چې له لاسونو او پښو څخه مې ونیسي او دوزخ ته مې وغورځوي. معنا دا چې محمد بن واسع هغه ستاینکی په دې خبره باندې پوهاوه چې ستاینه یې ورته هیڅ په درد نه لګي او هیڅ ارزښت ورته نه لري. ښه ملګرو، اوس به درته واضحه شوې وي چې د خلکو ستاینه او رټنه څه کولی شي. درېیمه نښه د اخلاص درېیم دلیل داسې دی چې ځوانان او پیغلې نجونې ډېر ورسره مخ کېدلی شي. هغه دا چې د نور خلکو فساد او ګمراهي د عبادت او اطاعت لوري بدل کړي. زه له دغه شان ځوانانو او پیغلو څخه یوه پوښتنه کوم: آیا تاسو د الله جل جلاله حکمونه په دې خاطر ترسره کوئ چې نور خلک یې هم ترسره کوي، او که یې د الله جل جلاله حکمونو ته د پایبندۍ په خاطر یې ترسره کوئ؟ د بیلګې په توګه کله چې پسرلی راورسیږي نو ډېری ځوانان او پیغلې په چکر او میلو سر شي، په څرګنده توګه په لوی ګناهونو لاس پورې کوي. خو د دوی په منځ کې داسې کسان هم ډېر وي چې تر دې وړاندې به یې په ټینګه د الله جل جلاله عبادت ته غاړه ایښوده، هیڅ سرغړونه به یې نه کوله. خو اوس چې نور خلک د الله جل جلاله په سرغړونه او ګمراهۍ کې ویني، نو دوی هم د الله جل جلاله له عبادت او اطاعت نه مخ اړوي. همدغه له الله جل جلاله سره د اخلاص د نشتون یو بل دلیل دی. دغه شان خلک ولې داسې کوي؟ هغوی د چا په خاطر د خدای عبادت ته غاړه ایښوه او ولې یې ترې مخ واړولو؟ که یې د خدای په خاطر عبادت کوه، نو اوس چې ټولو خلکو ګمراهۍ ته مخ کړي، له خدای نه لرې شوي، د هغه به څه دنده وي؟ آیا د هغه دنده به همدا وي چې دی هم ورسره ګمراه شي؟ نه، هیڅکله هم نه. که هغه په رښتیا هم په خپلو مخکینیو عبادتونو کې د خدای لپاره مخلص وي، نو دلته به هم خپل مسؤلیت ادا کړي. د خلکو په خاطر به له عبادت څخه مخ نه اړوي، بلکې خلک به هم دې ته متوجه کوي چې خدای ور یاد کړي او له ګمراهۍ یې راوګرځوي. هغه نجلۍ چې د خپلو نورو ملګرو په خاطر خپل حجاب لرې کوي او ځانونه له دې عمله بې حجابه کوي چې نور ملګري یې هم حجاب نه دی اغوستی، هغوی هم اخلاص نه لري.